وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د پکتیا ولایت نه پوښتنه کړې چې یو چا ایجاب قبول کړی وي له خپلې ښځې سره په ټلیفون کې غږېدی سي که نه. نو محترمه وروره، یوه د عوامو خبر، د عوام وی ایجاب قبول پوره نکاح نه ده، نیمه نکاح ده. دا غلطه خبر ده محترمه. ایجاب قبول نکاح ده، مکمله نکاح ده وروره. ټلیفون خبرې ورسره کوی سي، هر څه ورسره کوی سي، هغه تا خپله ښځه ده وروره. بل چاته دا ښځه ورکول جواز نه لري، حرامه ده، ځکه دا د تا ښځه ده وروره. ایجاب قبول نکاح د عوامو کې چې مشهوره ده، نیمایي نکاح ده، دا مطلق غلطه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور ذاکر تکل په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د دغه ورور پوښتنه داسې ده چې د اوس زمانه کې بعضې ځوانان سترګې توروي. نو دغه سترګې تورول د دوی دپاره مثلا ښایسته هلکان هم وي، بیا سترګې هم توروي. دا څنګه دي ورته؟ نو محترمه وروره، دلته دا د سترګو د تورولو باب چې ده، په دې کې خلک غلط سوي دي محترمه. د سترګو تورول دا له بابه د زینت نه ده محترمه، دا له بابه د نر دپاره. د ښځې دپاره سترګې تورول له بابه د زینت و ښایست ته، هغې ته بلکل جایز دي او زینت پکې مقصد د ښځه کې. اما د نر دپاره سترګې تورول دا له بابه د زینت نه محترمه، بلکې دا لپاره د تداوی دپاره دي. علي بن سلطان محمد القاری الهروي جمع الوسائل في شرح الشمائل کې وی نعم في التعليل إشارة إلى أن المكتحل إذا أراد تحصيل السنة. حدیث کې داسې راځي محترم وروره، رسول صلی الله علیه وسلم وی علیکم بالاثمد، تاسې لازم اوسیږئ له اسمدو سره عند النوم، د خوب په وخت کې. فانه یجلو البصر، دا سترګې روښانه کوي، وینبت الشعر، او ویښتان راشنه کوي. ګوران تاسې سترګې د خوب په وخت کې هغه هم اسمود استعمالوي، ویښتان راشنه کوي، سترګو دا باڼه او سترګې ښایسته کوي، جلوه ورکوي. نو محترمه علي قاری صاحب وی نعم فی التعلیل، په دغه تعلیل کې چې دا سترګې هغه کوي، جلوه سترګو ته ورکوي او ویښتان راشنه کوي. د دغه تعلیل نه معلومیږي اشاره لطیفه الی ان المکتحل، هغه څوک چې سترګې توروي، اذا اراد تحصیل السنه، چې د مقصد دا وي چې سنت حاصل کی، ينبغي ان يقصد بالاکتحال المعالجه والدواء، د به مقصد له سترګو تورولو نه علاج وي او دوا وي، لا مجرد الزینه، تنا زینت به مقصد نه وي کالنساء، لکه ښځې غوندې. ولذا ذهب امام مالک الى کراهة الاکتحال للرجال مطلقا. امام مالک رحمه الله وی د نرانو دپاره سترګې تورول مطلقا ناروا دي، که د تداوی دپاره یې صحیح ده که نه دي صحیح. دغه خبر علي قاری رحمه الله دلته کړي. نو ګوره محترمه، د نر دپاره سترګې تورول دا له بابه د زینت نه، له بابه د هغه دپاره د څه ورته وایي د تداوی دپاره ده. په دې کې علماو باندې دې الله رحم وکړي، سترګې تورول سنت دي، هغه د تداوی دپاره سنت دي. اوس د فتوا هندي عبارت هم واوره. ولا بأس بالاسمد للرجال، باک نسته دا چې سړی سترګې توري کی په اسمود. اسمد هغه سپین غوندې یو شی دی، رانجه دی، باتفاق المشایخ. اسمد یا سره یا سپین، څه بعضې سترګې سړي مرض وي، سپین غوندې رانجه دي یا سره، دا پروا نه کوي. خو یکره الکحل الاسود بالاتفاق، مکرو دا تور رانجه د نر دپاره بالاتفاق، اذا قصد به زینت، چې مقصد زینت وي، تداوی نه وي. واختلفوا فيما اذا لم يقصد به الزینه، ګوره چې زینت مقصد وي بیا بالاتفاق مکرو ده. خو که د چا یو نر ده هغه رانجه سترګې توروي په رنجو باندې، خو زینت مقصد نه ده، نو دی وی عامتو اختلاف سته پکې، خو عام علما داسې وی علی انه لا یکرهو، بیا د په حق کې مکروه نه ده محترمه. نو دغه کشران هلکان چې بېګیرې هلکان وي او دوی ګیرې نه یا یې لري، داسې ښایسته غوندې وي، سترګې توروي،
نو دا دلیل ځان ته پیش کوي چې سترګې تورول سنت دي، دا د تداوی دپاره هغه به هم د شپې کوي او د هغه دپاره د باب د زینت دپاره هندیې فتاوا عالمګیریې په 5م جول کې په مسله باندې بحث کړی او عبارت مې درته وویلې محترمه. الله پاک د روغ جوړ لره السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور ولی الله مسعود په نامه پوښتنه کړې ده چې سړی یو چاته 1 لک روپۍ ورکړي پور په 1.5 لک روپۍ، دا سود ده محترمه. الله دې جوړ لره جنتي سي. 1 لک روپۍ زه درکوم بیا به ته ماته 1.5 لک روپۍ راکړې، دا مطلق سود ده وروره. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی په 3م رکعت کې کېناسته، تحیات لله چې ویلي ور په یاد سو چې زه خو 3م رکعت کې ناست یم، بیرته دې جیک سي محترمه وروره، بیا دې سجده سهو وکړي. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده یو موټر سایکل ده، نو هغه اوس قیمت 40,000 ده، په پور باندې درکوي په 15,000 روپۍ، دا څنګه ده؟ جایز ده محترمه، جواز لري. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې تبلیغیان چې کله تبلیغ ته ځي نو دا 15 ورځې په یو ځای کې نه تیری، بیلو بیلو ځایونو کې تیری، دی مسافر دی وروره، بیا الله دې جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو چا مثلا یو خط لیکلی ده، هغه ښځې ته طلاق پکې ورکړی، خط تا وویلې، نو نه محترمه دا خو اخبار ده، طلاق انشاء د محترمه، دغسې صورت کې طلاق نه واقع کیږي، دا اخبار د. الله دې جوړ لره کامیاب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور له فراه ولایت نه پوښتنه کړې ده چې کپن که مړي ته په پور راونیول سي، خلک وایي دا ور ورته ګرځېږي، هر څوک چې وایي محترمه له هغوی نه پوښتنه وکړه ورته په کوم کتاب کې ده. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حزب الله ذاکري په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د دغه ورور پوښتنه دا ده چې د الحاد د فکر سره د مقابلې دپاره علما ولې چپ پاتې دي؟ محترم وروره، علما اکثره وخت په اسلامي ټولنه کې علما له بعضې شیانو نه قصدن لرې ساتل سوي دي، د داسې شیانو تقلید ذهنونو کې ورګرځول سوی ده چې نوی نوښت دوی په یو نوم باندې بدناموي، یا ورته پنجپیریات یا بریلویات یا نور نومونه ورته ږدي. او تر ټولو نه ډیره مهمه دا ده چې علما د خپل عصر موافق د کفر سره مقابله وکړي. دا لوی ظلم د محترمه. هره زمانه کې انسانان خپله بڼه ځان ته لري، ځان ته یو صورت و نوعیت و شی مختاروي، نو همغسې مقابله به ورسره کوي. د موږ لوی غم دا ده چې د نن نه 1000 کاله مخکې چې کافران په کومه بڼه کې ول، نو موږ د هغه زمانې دلایل اوس وایو، هغه خپل ځان سره وایو، یعنی بس استاد وایي بیرته راواخلي، کتاب نه وایي مونږ یې وایو، بس بیرته کتاب پرېږدو. نو الله دې علماو ته د دې توفیق ورکړي چې د علما د الحاد او د الله د دین دفاع وکړي او د الحاد کلکه مقابله وکړي. الله دې جوړ لره وروره کامیاب